غواړو شریعت باندې سمسور امارت باندې ګران افغانستان ګران افغانستان. د کابل ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ښاري ریاست محتسبینو د ځایي مسؤلینو او اوسیدونکو په همغږۍ 4 تنه د نامشروع اړیکو په لرلو او د اخلاقي فساد خپراوي په تور نیولې دي. د غزنی ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست اړوند د خواجه عمري ولسوالۍ محتسبینو په هڅو د دې ولسوالۍ قولي کلي کې یو سپینګیری چې د کورني تاوتریخوالي او زامنو د بېغورۍ له امله 15 کاله په یوازې توګه په یو کور کې استوګن او له ټولو انساني حقونو څخه بې برخې وو خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. کندهار کې د پولند هیواد یو تن وګړي د شهادت سپېڅلې کلمې له ویلو وروسته د یاد ولایت محتسبینو پر لاس د اسلام پر مبارک دین مشرف شو. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د اطلاعات او کلتور او کار او ټولنیزو چارو وزارتونو مسؤلینو رئیس صاحبانو او کارکونکو ته د امر بالمعروف وزارت پوځي مرستیال شیخ سید احمد شهید خیل پښتون کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د توضیح او تشریح ناستې جوړې شوې. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت اړوند د محتسبینو د ښوونې او روزنې ریاست له لوري په تیره یوه اونۍ کې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې محتسبینو ته د امیر المؤمنین حفظه الله له لوري د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت نوي توشیح شوي قانون د اورولو او دعوتي برخه کې د ظرفیت لوړونې په موخه 4 ورځني روزنیز سیمینارونه پای ته ورسېدل.